درې کارونه چې کوم یو انسان کې راشي درې کارونه رب العالمین دغه انسان لرا نیک اعمال آسانۍ په مینه شوق او پابندۍ سره به نیک عمل کوي د اعمالو توفیق د الله د طرف نه دی تاسو وګورئ ورونو ډېر خلک دي چې ټوله شپه هغه شوګیر تېره کړي خو هغې ته د تهجدو توفیق ملو نشي او بعضې هغه نوجوانان ځوانان ملګري دي یا هغه بیماران دي چې هغوی په ډېر تکلیف راپاڅېږي په ډېر تکلیف خو بیا هم تهجد نه قضا کوي د توفیق د الله د طرف نه دی ډېر بندگان د الله داسې دي چې ډېر مال الله ورکړی دی په فسق و فجور کې خرج کوي په نارواو باندې خرج کوي د الله د رضا دپاره خرج کول ورته ډېر ګران وي دا ولې الله د طرف نه توفیق نه دی میلاو شوی قرآن کې الله موږ ته درې اسباب ذکر کوي که دا درې اسباب دې وکړل فسنیسره لليسرا او مفسرین داسې معنا کوي چې فيوفق له للعمل الصالح الله بد نیکو اعمالو توفیق ورکی چې دویمه معنی دا ده د جنت لارې به ورته آساني کی اول چې څوک د الله د رضا دپاره ورکړه کوي اعطا کوي د الله دپاره ورکړه زما خوږو او قدرمنو وروڼو د الله دپاره ورکړه او د الله په نوم نه فقط درې قسمه ده یو دا دی چې یو انسان مال او دولت راوالي د الله دپاره یو چاته ورکي خالص د الله د رضا دپاره دویم چې انسان لاله مال وس نه دی ورکړی بلکې بدن یې ورکړی دی په خپل بدن باندې د الله رب العالمین د بندگانو سره کومک او خدمت وکړي دی د خپل بدن د الله دپاره ورکړه دریم هغه بندگان دي چې الله د بدن قوت هم دومره نه دی ورکړی مال هم نه دی ورکړی خو الله علم ورکړی دی دا د الله د علم خلکو ته بیانوي د الله د رضا دپاره هېڅ د دنیا لالچ نه اراده کوي دا درېیمه نوعه ورکړه ده دویم صفت زما قدرمن او عزتمند ورونه هغه تقوا ده تقوا د دریو څیزونو نه عبارت ده یو هغه څه چې الله درته حکم کړی دی د هغې پابندي وکړې دویم څه نه چې الله منع کړی د هغې نه به منع کېږي دریم د خشیت الهي د الله د یرې صفت به زړه کې پیدا کړي دا درې صفات چې په تا کې رال او دریم صفت به ذکر کوي وصدق بالحسنى چې د دین مراد غ یقین دی چې د الله په دین یقین وکي دا حسنا دی په کلمت الطیبه یقین وکي دا حسنا په توحید باندې یقین وکي دا حسنا د نیکو اعمالو په ثوابونو باندې یقین وکي دا حسنا الله وی فسنيسره لليسرا رب العالمین بدی انسان لره نیک اعمال آسان کی بس مخ ته به نیک اعمال راځي او په مینه او محبت به کوي زما خوږو او عزتمند ورونو رب العالمین مؤمن حسن بصری رحمه الله فرمایي ان الله عز وجل لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة الله مؤمن ته د جنت د داخلېدلو نه مخکې راحت لیکلی نه دی بلکې د یو عبادت نه فارغېدل او بل عبادت کول قرآن کې الله وایي فاذا فرغت فانصب واذا فرغت فانصب کله چې ته د یو نیک عمل نه فارغ شو فرضي نفلي نیک عمل وکړه یا د یو عمل نه فارغ شو بل عمل هغه شروع کړه نو پکار دا د ورونو چې د رمضان المبارک د ښکلي آثار او نظارې زموږ په بدن کې ښکاره شي زموږ په عمل کې ښکاره شي او بار بار د الله بندګۍ سره مینه او محبت وکړو